السلام علیکم ګرانو ملګرو. په کراچۍ کې کلیفټن خوا او شا د سمندر غاړه ده او دلته یو د کلارک ټاور نه دی خوا یو خو سوسایټیز روان دي، کار پې کېږي. بل په یو لاین باندې داسې ډېرې هوټلې دي مزیدارې دي. موږ اوس دا وخت په الحبیب رسټورنټ کې ناست یو. دو دریا د دې ځای نوم دی، شاته سمندر دی، هغه د کشتۍ پکې هم ده. خو د دې ځای د هوټلو دا لایټینګ دي دونه ښکلی کړی ده، نو حیات به ته دا لایټینګ هم وښیي. او موږ بیا زموږ خپلو ملګرو دلته کې د امیر حسین لالا ملګرو او دیو د ګډ او د تیکو او د باربیکیو او دغه یو دغه جوړ کړی دی ماښامۍ. مقرب خانجي هم دی او مسلم خان لالا هم دی او نور زموږ چې کوم ملګري دي نو هغه اخوا دی د سمندر په غاړه دي. بس موږ دغه هوټل دا لایټونه او هغه خپل بنډار راته ښیو. راسره اوسئ. حیات نن موږ په کراچۍ کې په دو دریا کې ولاړ یو. دو دریا کې او زموږ د خوږو ملګرو داسې ګډ را پرځولی دی دلته کې دا ریټۍ جوړه کړې ده سیخان میخان او دا کیسې دي. نو ګورو دې ملګرو سره به ګپ شپ هم لګو او د بنډار نه راخلو مخلو. ستا خوښه یې ده ولې نه Semua ni dah. एक कमरा जो है ना 3 से गलत है वो ये लाइट अच्छा पकड़ता है. मैंने बोला ऐसे अंदर हाँ मैंने बिरयानी बनाया इंशाल्लाह. अच्छा बिरयानी माशाल्लाह खाएंगे इंशाल्लाह. बिरयानी में मसाले जात बहुत लगते हैं. नहीं घर वाला पुलाव टाइप. अच्छा पुलाव टाइप बिरयानी ये तो बहुत मज़ेदार होगा. जी आप खाएंगे फिर बोलना बताना. इंशाल्लाह खाएंगे सर इंशाल्लाह. और ठीक ठाक सफ़र से ही गुजरा. हाँ बिल्कुल जी. सफ़र और कराची हमारी बिल्कुल पुरानी जगह है ये. बिल्कुल हमने आते मेहमान जाते हैं यहाँ. बिल्कुल आप लोग अच्छे लोग हैं.
हम लोग भाई आपकी खिदमत सब कर रहे भाई हैं, आप मेहमान हो हमारे, बिल्कुल बिल्कुल आपकी खिदमत में लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको इंशाल्लाह जब तक हो हम खिदमत करेंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है सर। थैंक यू मतलब गया यू kana kada pasha kau kana yau shera di pati balish دې ته وایي پټه تیکه ده، دا دا کومه جوړي؟ دا وګوره دا سپټه دا پټه تیکه جوړی، دا پرې دو فیورټ دی. دا وګوره دا امجد خان به خبرو کې کنه چې دا پټه تیکه ده माशाल्लाह जी ها امجد خان बिल्कुल द पटा टिका दे अपरीदियों ने यो هغه د پسندیده خوراک ده او دا اوس مو لګیا یو دا جوړو دغه دا څه لګي به کله بس دا کلیجی مو ته چې کومه دا پاور باندې پخا کړله او اوس ته دا چادر را چپیرو چربې والا نو بیا به انشاءالله دا اوس بیا دوباره پاور کېږدو په سکارو باندې چې ښه پاپریدې کې ورته وګڼې وی ګسکارا دا کړه انګار دا ټول ونی زمونږ دا رور څنګه دی یاره حیوان ځان دی خان څنګه خیریت دی جی شکر الله احسان تاسو خیر تاسو خیر دی شکر تاسو د وروسته دغه کوئ ان شاء الله जी सर आपको बिरयानी दिखाऊं? जी बिल्कुल आपने जो तैयार किया है टेस्ट करेंगे सर। जद लग गया रे फनकार دې चले له وجې سټیم ورکړه ښه इसको भी टाइम है। کله پلو کو کنه هلته مې نږدې کو خاجي خاصه خیر دی ولته به تو هلته به جوړ کو خیر دی خاجي خاصه بل ورځ شاینه بریدي واده وکنه هغه طرفون ته دغه شته زي راځي هغه لکنه اولینه ایران لچو خاجي خاصه دې په خبر لچو لکنه افریدي دی لکنه نه فریدي نه نه وتلی یعنی په پړوسیون مو دي په شوروم کې ښه ها او کنه دا اوس پټه تیکه हाँ बेटा इसको भी जरा साफ करो ताकि वही दवा प्लेट होना चाहिए इसके पास شروع خطوه فوق
نو ملګرو نن ماسپوتنې مونږ د کراچۍ د دې خوږو ملګرو سره او د امیر حسین لالا سره او د مسلم خان لالا او د ټول حمزه د بریدې او حزب الله صاحب او خان زمان صاحب څومره چې ملګري دي د دوی سره ډېر ښکلی ماښامې دغه ډوډۍ وخوړله د سمندر په غاړه او زه باوري یم چې دا ولاګ چې څوک وګوري نو د دې ملګرو د پخلي او د دې کړاو د دې دغه نه به خوند اخلي دا چې تیارېږي دې کې ډېر خوند دي که نه نو ژوند دی بیا بیا د دغه بنډارونه او ماښامونه را جوړېږي نو دغه ملګري به بیا هم سره راټولېږي خدای دې وکړي چې مونږ بیا په را روانه موقع باندې یا په کراچۍ یا په پېښور یا په ګیر کې یا په سوات کې یا په چارسده کې یا په هره سیمه کې چې خدای دې په څه نه څه شکل مونږ د یو بل سره بیا مخ کړي. ستاسو ټولو مننه کوم. کور ودان.